کندهاریانو وروڼو زه درته خوشحاله یم. موږ کوښښ کوو چې خپل وطن جوړ کړو. الله پاک نوي ښاروال ته توفیق ورکړي چې خدمت وکړي او ښه سړی دی، تر ما بااستعداده سړی دی. خو زه به انشاءالله الرحمن هرات ته ولاړ شم، الله دې توفیق راکړي چې د هرات د خلکو خدمت وکړم. خو بیا هم کندهاریانو وروڼو ته وایم چې زه اطمینان درکوم ستاسې د ښار د بودیجې څخه ما یو پنجې مصرف هم نه دی کړی، نه مې د تجارت څخه استفاده کړې ده، نه مې د خلکو څخه کړې ده. خصوصا د خپل پرسونل څخه زه خوشحاله یم چې زموږ سره پوره همکاري کړې ده او موږ یې دغه ځای ته رارسولي یو چې کندهار خلک موږ ته دعاوې کوي. Vale, muy buena.